په چمن سرحدي ښار کې د جمعیت علماء اسلام او د پی ډی ایم اپوزیشن جماعتونو د اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې په افغانستان کې د پاکستان دوست حکومت دی، خو چې کله هغه د پاکستان سره تجارت کول غواړي پاکستان خپل سرحدونه وتړي. اگر हम अफगानिस्तान के साथ तजारत करना चाहता है या अफगानिस्तान हमारे साथ तजारत करना चाहता है، کله موږ د افغانستان سره تجارت کول غواړو او یا افغانستان زموږ سره تجارت کول غواړي نو موږ سرحدونه وتړو، د تجارانو تجارت ختم کو او د مزدورانو مزدوري ور ختم کو. د خو ځوانانو ته ویلي وو چې زموږ حکومت راتلو سره به 1 کروڑ ځوانانو ته نوکري ورکوو. ځوانانو د سره وګڼل 1 करोड़ नौकरियां देंगे और नौजवानों ने मान लिया. مولانا فضل الرحمن په چمن په علامه عبدالغني ټاون مدرسه کې دغه یو سترې غونډې ته د وینا دپاره د راتګ څخه مخکې حکومتي چارواکو د راګرځولو ډېرې هڅې وکړې چې په روانو حالاتو کې مولانا فضل الرحمن ته و چمن ته په تګ کې خطر دی، موږ سکیورټي نسو ورکوی. خو بیا د مولانا صاحب لخوا و چمن ته پر تګ باندې اصرار کولو سره حکومت بلوچستان د سکیورټي ورکولو پریکړه وکړه. خو په دغه مهال و دغه سترې غونډې ته مولانا فضل الرحمن دا هم وویل چې امریکا د افغانستان څخه د تلو پس د پاکستان او افغانستان ترمنځ سرحدي شخړه چې ډیورنډ لاین مسله ده پرېښول، چې دواړو هیوادونو ترمنځ سرحدي حدودو باندې جګړه وسی، خو دواړه ګاونډي هیوادونه به هیڅ کله په خپل منځ کې جنگ ونه کړي او نه دا وخت د جنگ دی. आज अमेरिका अफगानिस्तान से निकला، نن چې د افغانستان څخه امریکا ووتله، د افغانستان څخه د وتلو پس د ډیورنډ لاین تنازع پرېښوله چې دغه دوه دوست هیوادونه پر یو ځای سره پاته نشي. پر سرحدونو باندې دوه هیوادونو موقف بیل بیل کېدای شي، خو د سرحداتو پر تنازع باندې باید جنگونه سره ونه کړي او نه دغه وخت د جنگونه دی. और दौर जंगों का है भी नहीं. مولانا فضل الرحمن په خپل وینا کې حکومتي معاشي پالیسي ناکام وبللې چې ملک کنګال سو. د سټیټ بانک خود مختاري په نامه دغه بانک خرڅ کو، خو اوس د یو کنګال ملک سره به کم هیواد تجارت کوي. خو حکومت پاکستان روان خپل معاشي پالیسي هر وخت سودمنې بولي. حکمران جماعت وایس د سټیټ بانک د خود مختاري څخه په ملک معاشي حالات نور هم شسي. نعمت الله سرحدي، وی ډیوا چمن.